زه د هغه ورونو نه ډېر خواهش کوم او ډېر غوښتنه لرم په خپل ژوند کې به دومره خوشحاله یم چې بې اندازې خالی په دغونه کمو شیانو بس ځینې خلک په کروڑونو په میلیونونو نه خوشحاله کېږي خو ښکاري صاحب قناعت کړی دی انشاءالله الله به دې کار روانوي ته ودرېږه لږ خیر ده خیر ته لږ ودرېږه دلته یو تحفه درکړم دا زما د خوا نه یو تحفه واخله ډېره مننه قاضي صاحب بس دا کتاب ماشاءالله القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن السلام علیکم ورحمت الله ګران ورونو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاستئ خوشحاله یم چې یو ځل بیا در سره ښکاري صاحب په داسې حالات کې مخ کوم چې اوس یې سترګو کې اوښکې نشته او لله الحمد اوس خوشحاله دی او هغه ستاسو مرسته او هغه ستاسو کومک او امدادو چې دغه دی دوکان مې ورته ونیو الحمدلله تاسو وینئ المارۍ مې ورته جوړې کړې مکمل د دوکان ډیکوریشن فرش ورسره دا شوکیس او دا قرآن شریفونه دي چې مخکې په قاري صاحب په دې څادر کې په شا ګرځول خو اوس لله الحمد د پوښتنه مې المارۍ ورته جوړه کړه لګیا یو دغه د قرآن شریفونه په دې الماریو کې ورته برابرو او یو څه غوښتنه یې کړې وه د موبایل چارجر یو کریډټ کارت یو دا شیان هغه به م ورته انشاءالله راخلو دې پسې به وروسته ورځو هغه کوم قرضونه چې چا باندې د ده باندې قرضونه نن بیان ته هلته به م بیم قرضونه به م ورکو نور څه ضرورتونه هغه هم قاري صاحب ته الحمدلله پوره کړ او دوکان خو ماشاءالله تاسو وینئ قاري صاحب احساس دې څنګه دی نن زه په خپل ژوند کې نن ډېر زیات خوشحاله یم او هغه ورونه چې ما سره یې مرسته کړې الله پاک دې هغوی نه راضي او خوشحاله شي خصوصا د قمر بنسټ د کارکوونکو نه زه ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات نو مطمئن یم چې قاري صاحب هغه ستا ویلې چې زه داسې یو ځای کښېنم ارام وکړم ستومانتیا به دې انشاءالله رفع شي بس فرش تاسو وینئ چوکۍ انشاءالله دا خو زړه ده بله چوکۍ به درته راخلو قاري صاحب او دا تختې مکمل الماریګانې قمر خپله بودیجه نه لري ورونو تاسو یاستئ ستاسو کومک امداد دی چې موږ یې دغسې خلکو ته رارسو او انشاءالله قمر به کوشش کوي در څو پورې دا وطنوال دا هیوادوال چې کوم معیوبه دي کوم یو ناچاره ناداره دي لکه د قاري صاحب په شان ته انشاءالله په پښو به یې درو قاري صاحب تاسو مخکې ویډیو کتلې هغه ویډیو تاسو ته لږ زه پلی کوم هغه ویډیو وګورئ بس زه د هغې افغانانو ورونو نه که داخل کې د باندې زه دومره غواړم چې په دې خپل ژوند کې په دې خپل دغه کې ستړی شوی یم ډېر داسې یو کار غواړم چې زه په ارام ناست یم او خپل بچی ته نفقه پیدا کړم پکې او قاري صاحب ما ته یو بله خبره مو کړه ننګرهار کې داسې نانوایي پاتې نه ده چې زه ترې قرضداره نه یم او عمده په دې جلال آباد ښار کې داسې نانوایي نشته چې ما هغې نه ډوډۍ خپل بچیو ته نه یوړي اکثره داسې لارې شته چې په هغې باندې زه نشم تللی او نه بې ګرځېدی شم چپ ګرځم تی نه ویډیو خو مو کتلی اوس ثانیې نو دا هغه قاري صاحب و چې کوم فریاد کوه اوس ماشاءالله قاري صاحب خوشحاله دی که دی ظاهرا تاسو ته څه نه وایي خو مطمئن یم چې زړه کې انشاءالله ټول ته دعاګانې کوي زموږ څه ورونه مجموعي هغې څه کومک کړی و نو هغې ویل چې زموږ د ټولو په نمایندګۍ باندې عایشي نوم اخله عایشي په نامه باندې مرسته راستولې هغې مرسته هم دلته په دغه شیانو کې مصرف کړه کې نه تنها قرآن مجیدونه سیرت کتابونه دي د معاشرې د اصلاح لپاره کتابونه دي فقه او نور چې کوم زموږ ستاسو د شریعت مسلې پکې دي ماشاءالله ټول مې هر څه راوړي دي کتابخانې ته لاړو هغه ورور ته سره مشوره وکړه چې څه شی نن سبا په ننګرهار کې ښه وځي نو بیا هغه چې کوم د هغه مشوره وه کتابونه ورته اخیستي ریاض صالحین د لمانځه اسانه صرف ورسره د معاشرې اصلاح کنز دقایق او جنتي کالي مه خفه کېږه نو اکثر هغه کتابونه جنتي ښځه اکثر هغه کتابونه هم راغستې چې دلته ورته زموږ ستاسو ټولنه ډېر مجبوریت لري یو یادوري به بل هم درته وکړم که چېرته تاسو غواړئ همدغسې موږ خپل وطنوال معیوبه ناچاره ناداره خلک په خپلو پښو درو قمر د دې کاروان سره یو ځای شي انشاءالله قمر به دغسې کارونه کوي دا نه کوو موږ چاته د میو خوړلو طریقه نه ښیو میو نیولو طریقه ورته ښیو نو تاسو وینئ موږ به نور خپل کار کوو که تاسو یې ګورئ ویې ګورئ که نه ویډیو در سره شریکوي ورونو نورت دربي شكرا شكرا يا رب
دا خو له خیره هر څه مکمل شو که نه چې څه شی دې غوښتي وو هغه انشاءالله در ورسېدل مکمل ورسېدل. اوس به هغه د ګشت و ګذر نه انشاءالله خلاص یې بیخي به خلاص یې. زه به ډېر خوشحاله یم په خپل ژوند کې به دومره خوشحاله یم چې بې اندازې. خالي په دغونه کمو شیانو بس ځینې خلک په کروڑونو په میلیونونو نه خوشحاله کېږي خو قاري صاحب قناعت کړی دی. انشاءالله الله به دې کار روانوي. دوستانو موږ به راځو قاري صاحب پوښتنه به کوو هره میاشت کې قاري صاحب حساب به راکوې صحیح ده. ټول ورونو خویندو چې کومک کړی الله دې ورته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. قاري صاحب داسې شی نه دی اغوستی چې هغه تاسو ته ثواب ونه رسېږي. انشاءالله زه مطمئن یم دا کتاب ریاض الصالحین نومیږي. دا کتاب چا واغېست او مطالعه کې او څومره مسایل د هغه نه یادوي ستاسو پکې مکمل د ثواب کې حصه شته ده مطمئن یم. قاري صاحب موږ ځو لاړ به شو ته به هم را سره لاړ شي. هغه کوم ننبیانو باندې تا باندې کوم د ننبیګانو هغه د قرضونه دي هغه به م انشاءالله ورکړو صحیح ده. المارۍ خو د ښې مضبوطې دي انشاءالله که نه فرش د قلر بېغمه به ډاډه پکې چې دې نه بعد جمعه د مرګ پکې لګېږي او بالغ سر ته کېږده او یو مطالعه کوه که نه صحیح ده. قرآن شریفونه شته دي خپل تلاوت کوه موږ دعاګانې به ټولو خلکو ته کوي صحیح ده مشره. ښه څه کوم تسبیح مسواکونه ورسره کریډټ کارت شوکیس خو مې د مخکې اغوستی و که نه او شوکیس شته دی انشاءالله دا به هر سرته واخلو هغه به م راوړي او قرضونه به مې خلاص کوو موږ به نه رخصت اخلو صحیح ده. خدای دې خوشحاله ده. راځه شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان. ته ودرېږه خیر ده خیر ده ټول لږ ودرېږه دلته یو تحفه درکړم دا زما د خوا نه یو تحفه واخله. ډېره مننه قاري صاحب. بس دا کتاب ماشاءالله نو قاري صاحب من خو اسم زاړه یو نو ځوانانو ته تحفه ورکړه. دا زما د خوا نه یو تحفه د خپلې ځوانۍ ساتنه وکړې. لیکوال شیخ خمیس بن سعید محمد ماشاءالله والا د عنوان ته چې ګوري نو مطمئن یم چې مفید کتاب به قاري صاحب ډېره مننه الله دې خیر درکړي سلامت. چې دکان بندو او دکان بند راځه قاري صاحب اوس خپل دکان بندوي. قاري صاحب دا د خپل فکیلي دا کاغذونه زما دي واخله قاري صاحب چپلکه دې خوب زه د سر راکړم. ماشاءالله تاسو خو وینئ سړی خوشحاله دی اوس خپل دکان خاوند شو له خیره لس میاشتو پورې قاري صاحب مزې کوه خو پس له لسو میاشتو به انشاءالله خپل د دکان خرچه خپله کړه. د میاشتې 3000 افغانۍ دا د دکان کرایه ده. یو یادوري برته کوم دکان کرایه د میاشتې تقریبا 15000 افغانۍ بیا موږ ورته چې قاري صاحب ماشاءالله تاسو خو وینئ مجبوره دی خیر د یوسو دکان مالک ورته کرایه 3000 افغانۍ کړه د لسو میاشتو قمر بنسټ ورته کرایه ادا کړې ده. لسو میاشتو پورې قاري صاحب څه نه ورکوي صحیح ده. پس له لسو میاشتو انشاءالله دی په پښو ولاړ زه مطمئن یم سړی زحمتکش انسان دی. راځئ چې ځو دا ویل چې ماته 15000 افغانۍ قرآن مجیدونه ماته شکرانه کې زه به دا قرآن مجیدونه په بازار کې شکرانه کوم او په همدې طریقه باندې د خپل هغه بچو ته یو مړی حلال رزق پیدا کوي. نو تاسو وینئ دغه دی هغه چې کوم د غوښتنه کړې ولله الحمد
پوره مریدونه مرته شکرانه کړ دغه هم دي. شكرا يا رب شكرا يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب